د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنۍ او د جګړو د دوام له امله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو شمیر مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د افغانستان په 480 ملي او سیمه ییزو رسنیو کې 1030 ښځینه خبریالانې کار کوي چې 440 مسلکي دي. په تیرو 2 کلونو کې 100 ښځینه خبریالانو په 11 ولایتونو کې رسنۍ پرېښي، 6 ښځینه خبریالانې بیا په 1995 او 1996 کلونو کې وژلې شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنه په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وضعیت اندېښمنه ده. پرسش شما اگر این است که ما نگرانیم، بله نگرانیم. که ستاسې پوښتنه دا وي چې اندېښنه لرئ، هو اندېښمن یم. له نن سهار راهیسې نور هم اندېښمن سوی یم. دا نقشه د دې راپور یوه برخه ده. دا اندېښنه حقیقي ښیي. په ډېرو ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو شتون 0 دی. په ځینو ولایتونو لکه کندوز او ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو شمیر زیات و، خو د جنګ له امله کم سوی دی. هرات، کابل او بلخ هغه 3 ولایتونه دي چې ډیری ښځینه خبریالانې پکې په کار بوختې دي. وحیده فیضي نه یوازې خبریاله ده، بلکې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم کار کوي. وایي د ګواښونو پروا نه ساتي او خپل مسلک ته په شوق کار کوي. د ښځینه ژورنالستانو وضعیت په افغانستان کې نه دومره ډیر زیات بد دی او نه ډیر ښه دی. یعنې زه فکر کوم که زه کار پرېږدم، شاید نور نجونې ما ته وګوري او کار پرېږدي. دا لامل شوی دی چې زه خپل مسلک سره ډیر زیات شوق لرم، ډیر زیات مینه لرم، غواړم کار وکړم، غواړم د نورو لپاره یو الګو اوسم. ځینې نورې خبریالانې بیا وایي چې ګواښونه یې په مخ کې ډیر دي. د کلونو په تېرېدو سره یو څه د امنیت په نه شتون کې د ښځو ونډه په رسنیو کې یو څه ټکنۍ شوې ده. بصیره بینا بیا کامرومنه ده. هغه وایي نوې دغه رسنیز کار ته پیل کړی دی. زه خپل مسلک سره شوق لرم او د خطر قصه کې نه یم، د تهدید قصه کې نه یم. د نئی د ادارې د شمیرنو له مخې په ټولو رسنیو کې 12,000 د رسنیو کارکوونکي کار کوي چې نږدې 2,000 پکې ښځینه د رسنیو کارکوونکي دي. د افغانستان په 8 ولایتونو کې ښځینه خبریالانې زیاتې او په 8 نورو کې بیا لږ حضور لري. په پاتې نورو ټولو ولایتونو کې اصلا ښځینه خبریاله نشته. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.